او د نن دور د غلط او ناکار مسلمانانو عقیده صدا چې پیر فقیر الله په دبانې غتاویزونه چې شوي او چته په صحرا کې چا خخ کړي په یو قبر کې خخ کړي دی یو دیوار په سوراخ کې خخ کړي داغه پته مرتلې کامل پیر وی هغه چې د مرید د ټول کور د حالاتو نه پوره خبردار رسول الله وی سو کې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وی قربان شم د تان د الله محبوب زیب بس وی د الله د محبوب پس روان شو یو ځل چې کله ورسېد مدینه ټول ازمکا اکثره کانی زینه ده او ځنې ځایونه خو پکې داسي چې ټول توره ګټه د مدینه منوره دی او ځل چې ورسېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دل تکینا او زما دراتلو پوری چې دې زینو نه خوځي دی وی ما رسول الله لقتل قتل تر دې چې هغه تور کان وال ازمکه په لدا سره روانو د نظر نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فناش د خصات انتظار نفس نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس راغی وای ماوکت سوخکاری نا رسول الله ور سره خبرې کوي ماوکتل چې سوخکاری نا حدیث د صحیحینو کې راځي د بخاری او د مسلم شریف چې رسول الله خبرې کوي سوخکاری نا نو بس ما نه صبر روز چې نبی علیہ السلام ورسېد ما ورته د الله محبوب سوخکاری دلنا او تا ور سره دا خبرې کولې ویراته وی دا جبرئیل امین علیہ الصلوۃ والسلام دغل تما تراغ او ما سره ملاو شو را لوی امت ته زیر ورکا چې دا چا دا عقیده چې ما سوا د الله نه بل څوک د عبادت د نفع د نقصان د عزت او د ذلت مالک او ذمہوار نشته مگر یو الله دی نو د جنت زیر ورکا وی ما ورته اگر که داسې کارونه کړي جبرئیل اگر که داسې کارونه کړي فلانه کار کړي خو چې عقیده د ایمان او د توحید دا د جنت زیر ورکا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ باندې دا خبره ناشنا ولګي دا رسول الله ته وای چې عقیده د ایمان او د توحید وینو اگر کدا دا کار کړي ویاو جنت لوزي بیا په ناشنا ولګي دا وی چې عقیده د ایمان او د توحید وی اگر کدا دا کار کړي جنت ته وزي رسول الله ورته آو نو دریم ظلم تاسو کو وی چې عقیده د ایمان او د توحید وی عقیده د ایمان او د توحید دا نو بیا هم سره د دې دور کارونه جنت ته رسول الله ورته کستاره پوزه په خارو کا کړه شو الله وای چې زبې جنت ته پوزو معنا دا کتابه نه خبره خلګي او که خنه لګي خدا د الله رحمت جوش کې راغله د توحید د عقیده زما عزت مند دور لوی مقام دمر لوی مقام زما عزت مندو د توحید د عقیده دی وجنا چې موږ او تاسو زما عزت مندو د توحید او د الله فزاد باندې دی یقین جوړولو مبارک کی کوشش کو حدیث کې راغلی حضرت ابو شداد رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته او عبادہ ابن صامت رضی الله تعالی عنہ ناس تو نو دا حدیث چې بیانولو غم تصدیق کو جاو زمو و یوزل مون په یو مجلس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناس تو حدیث د مسند احمد کې راځي نو رسول الله وسو خضر کې غیر نشتا يهوديان یادول نو مونږ وینل الله محبوب غیر څوک نشتا وګورئ تاسو سو غیر خو نشته مونږ نشته ویلاسونو اوچت کوي صحابه کرام لاسونو اوچت کړ او وايي چې لا اله الا الله والله صحابه غنتی وینا زمون دي ظلم ورکوځي چې ته په خلی باندې نه چې زړه کې زمون یقین په غیر جوړ دی او په خلی وایي چې لا اله الا الله دا سه لا اله الا الله به څه فائدہ راکړي چې غواړي د بابا د ولی د شهید د فقیر او د لیډر نه او بل طرف ته خلی وی لا اله الا الله صحابه کرام وسشانو زما عزت مندو صحابه لکه څنګه چې ویلو ناغه شانو یوزل جهاد د کافر سره صحابه دا یقین جوړو چې دا جنگ پډېر اسلحه نه کیږي دا جنگ په ټمبم نه دی دا پډېر تعداد نه دی نو یو طرف ته زما عزت مندو 1,00,000 لخر دی بعضی لیکلي 60,000 دی حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ 30 کسان داغه مقابله لرويست دا اوس چې لا اله الا الله یقین نه نه نور څه شي زما عزت مندو 60,000 شپېته زره او 1,00,000 لخر لوګ دیرش کسان رابر چاولې راته سکه نو ډېر هغه چې مجبور کوي دا ستاد دي مجبور کول د وجه نه یو دیرش دي نورم شي
نو شپیته کسانې د شپیتو زرو سره زما عزتمندو جنگول دا چې یقین د لا اله الا الله نو نور سو د صحابه یقین پاسله نو دا یقین زما عزتمندو په تعداد نو دا یقین زما عزتمندو د رب العالمین په ذات عالیه باندې هغه شپیتو کسانو د شپیتو زور سره جنگ کړي فتح هم حاصل کړي صرف اتو یا لس مجاهدین شهیدان شوي دنیا گواه ده زما عزتمندو تاریخ گواه ده تاریخ گواه ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لاسونه اوچت کړي او لا اله الا الله وایي صحابه کرامو لاسونه اوچت کړي لا اله الا الله وی الحمدلله دا کلمه ده چې الله ز په دې را لګلې او دا رښتینی کلمه ده او چا چې د زړه اخلاص وي الله به جنت ته وردن نه کوي او به وی زیره والی ستاسو د ناسو د ټول خلکو مغفرت الله ټول الله رب العزت بخله دا زما عزت مندو د توحید کلمه دمره غټه او درنه کلمه وا او چې په دې الله زموږ یقین پیدا کړي چې دې کلمې کې دمره وزن دی دا دمره لوی کلمه ده د صحابه کرام زما عزت مندو اصل کې یقینو د صحابه د یقین بارک راغلی چې یو صحابي دی حضرت عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا جنگی موتا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم نمبر امیر جوړ کړو اتم کال باندې رسول الله د مدینه منوره د هجرت په اتم کال جنگی موتا کې غزا صحابه کرام ولېګل نو دا هغه امیر جوړ کړو زما عزت مندو ټول نمخ کې زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ او یک دې شهید شو نستاس امیر بھائی حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ کہ چرے دې شهید شو نستاس امیر بھائی سوک عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا دواړه امیران چې کله شهیدان شول عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنډ په لاسو کې ونیو نو خپل لخر راجم کو اخیرنه تقریر ورکول وی خلقو مونږ تاسو الله رب العزت د دې دین او د کلمې د اشاعت د پاره را لګلیو او دې کلمه کې موږ تاسو د الله سره دا وعده کړی چې نفع او نقصان عزت او ذلت فتح او غلبه د الله په لاس کې ده تاسو هیڅ فکر مکوئ دوه فائدو کې یو شی تاسو ته ملوي یا هو بدرنګ او سات ته چې جنت ته ورسئ او یا به الله فتح او غلبه په دشمن باندې درکړي او جنډې په لاسو کې ده او بیا ځان ته یو تقریر شروع کو دا هغه شعرونه خواږه شعرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم بموي بخاری شریف کې راځي دا یو شعر رسول الله سوره مکو کې ویل عبد الله ابن رواحه سره جنډ لاس کې دا صحابه کرام زما عزت مندو تیار کل چې بد جنت نعمتونه تیار دي د جنت نور استاسو په انتظار دي یا خدرنګ او سات ته بس جنت ته حور ته ورسي او یا به الله فتح درکې نو دا الله کلمه او دین او توحید په دنیا کې بلند شي او بیا وی ان انت الا اسبع دمیتی وفي سبيل الله ما لقيتي يا نفس الا تقتلي تموتي هذا هياض الموت قد سليتي ویتنی مگر یو گتے او داتانک وینی بیگی دا اللہ پلارک بیگی داتانک وینی بیگی اے گتے دا اللہ دا دین او دا اللہ دا توحید او د کلمې د توحید د بلندۍ په سبب دي او ځان توي یا نفس الا تقتلي تموتي هذه هي الموت قد سليتي اے نفسا کچری دی میدان کې ونشو وجلې نمر بخامخا پیګه خبر وای نو چې په بستر او د ټوخي او د تبي د وجنه مرګ راځي نو دینه مبارک مرګ بسی چې د شهادت مرګ دی یا نفس الا تقتلی تموتی هذا هیاض الموت قد سلیتی اے نفس کچره ونشو وجلې نمربا داد اغه مرګ حوزونه دي چې تور دن نشوي خو نمبر په نمبر بس د حوز نه یو کس روزي او بیا وای ما تمنیتی فقد لقیتی ان تفعلی فعلهما هدیتی اے نفس دا خو اورد چې تا ټول عمر تمنا کولا چې الله شهادت والا مرګ الله شهادت والا مرګ او بیا وای اے نفسا کچره دا سے کار دیو کو
لکه څنګه کار چې زید ابن حارث رضی الله تعالی عنہ کو دا سے کار دیو کو لکه څنګه چې مخ کی امیر حضرت جعفر الطیار کو نو بس تعالی صحیح ہدایت کړي شوی دا غي زما عزتمند 100% دا یقینو چې زمونږه کامیابی د الله او د الله د رسول په حکمونو منلو کې نو کله زما عزتمندو د دې کلمې غ یقین کده موږ استاد زرنو تور کوشنو بیا خو بس خبره حل کړه بیا خبر دا خلکو زما عزتمندو یقین جوړو ور کله به چې داسې د دین خبره واره ده نو پسترګو به یو شی لیدل یره زما سترګو غلطي کړي دا خبره یقیني کې راضي عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ مبارک د صحابه په مزاحو کې دا چې هغه خوش طبيعتي کړي وا وین دې سره د بیبي د بسترین عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ پاسه او د وین دې سره ملاوي دو صحبت کولو خزل غسور لاغي چاړه پلاسو کې راواغست نو د خزل بعض اوقاتو کې شریعت کې دا سے راضي چې دا چون کې ناپوه دي نو کدا سي توریه موریا او تعریض ماریض چې صریحي دروغ هم ځان ته بچ کې نو شریعت کې د دې گنجائش تا دغه خبره وایي چون کې دا ناپوه بوټه ده نو بعض اوقاتو کې داسې یو خبره وکړي چې ځان ته پس اخلاص نو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ ورته وی ته غوسه کېږه ما چاړه لاسو کې نیولې زه د ویند سره نه ملاو شوه نا ورته وی چې تنه ملاو شوه حالت د جنابت کې قران لستل خو صحیح نه دي نه ته قران ولله نا خو چون کې شاعر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغه شعرونه شروع کړو داسې پتر زو خو غواز وی چې بیبي غني قران وای اوي اتانا رسول الله يتلو كتابه كما لها مشهور من الفجر ساتع اتا بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع وای مونږ ته د الله رسول راغله د الله کتاب داسې بیانای لکه نور چې روخیږي سبا روخیږي او پړکی مونږ ته هدایت راوړې پس د دینه چې مونږ وړاند شو نو زموږ زړونه په دې خبره یقین کوي چې پیغمبر سویلی دا به خامخا کی اعظم څنګه پیغمبر دی یبیت یجافی جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع وای زموږ پیغمبر شپې تیری دا غیغه اړه او بدن مبارک د بسترې نه لري وي هغه وخت الله ته جاړي او فریاد کوي چې کم وخت مشرکانو بسترې درنې شي وي ناپوها او بيدینه سړي باندې د پېشمنی او د سبا وخت او خاص کر چې اذان وشي نزور پیو کی ته وګوره ټول شپه وي خو خدای وخت مسترګي ورلې ناوي يبيتو يجافي جنبه عن فراشي اذا استثقلت بالمشركين المواجع زمون پیغمبر شپیرونه کوي دا غي بدن مبارک د بسترې نه لري وي هغه وخت لري وي چې کله مشرکانو باندې خپل بسترې درنې شي نو بیبي ګمانو کوي چې قران ورته یرا تا چې تلاوت کو کنا نو زما د سترګو له دروغ واقع شوی ما خو لیدلې خو چې ته داسې وې نو زما یقین دی ساری رسول الله تراغه ټول کیسه تیرا کا نبی علیہ السلام تبسم کوي خاندل چې تا خو لاغې د غضب او د غصې نه څنګه په یو طریقه ځان بچ کړي عرض می دا کول زما عزت مندو چې دی کلمې کې رب العالمین دمر وزن خه او چې کله د دې موافق یقین جوړوي چې زما مرګ او ژوند زما عزت او ذلت دارنګ زما نفع او نقصان اولاد را کول او غستل حالتونه بدلول او جوړول روانول او سمول دا صرف او صرف د چا په لاس کې حضرت ابراهيم عليه السلام نوې الذي يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين الله غزاد دې ما ته طعام را کوي الله غزاد دې ما ته اسکاک را کوي الله غزاد دې چې کله ز بیمار شم نو شفا را کوي واذا مرضت فهو يشفين
دغه عقیده د پاره زما عزت مندو تمام انبیاء علیهم السلام الله دنیا ته را لېږلي تمام انبیاء علیهم السلام د دې د پاره الله دنیا ته حدیث یو حدیث ذکر کوم حدیث پاک کې راځي رسول الله سره صحابه کرام په سفر کې حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنہ وای صحابي د جلیل القدر وای دا صحابه د کورونو د تلو اجازه وغوښته دا الله رسول کی اجازه موږ کور ته لاړ شو رسول الله دیونه سره خوا کې ولاړو ویره کوم یو هغه کس دی چې هغه ته دا طرف دا کم طرف چې دیونه ته نږدې دی دا ډېر مبغوز دی دا هغه طرف نه چې کوم د دې نه پله دی ټول صحابه په جړا شول حدیث پاک کې راځي او یو کس اعلان کو محدثینو لیکلي دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی بي وقوف به هغه سړی چې دینه پس د رسول الله نه اجازه غواړي د کور تلوله ټول صحابه وجړل او بیا نبی رسول الله فرمایل چې چا دا کلمه وی چې بغیر د الله نه بل اله نشتا معبود نشتا حاجت روا نشتا مشکل کشا نشتا او دا گواهی کو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول له او ورسره دا مرضی نیک اعمال وکړ نو د جهنم اور الله په د حرام کړو جنت ته وځي او به صحابه ته تاسو کې به او یا زرا به حساب به کتاب جنت ته ځي ور حدیث کې دال فاز مرال وی دا او یا زرا به ترغی وردن نشي صحابه کرام له استاسو پلارانو استاسو بچو به نه مخ په جنت کې زینی ولې دا به حساب به کتاب چې درځي نو دای بل دردن نشي ني چې تاسو خپل ځایونه نیولي نو دی کلمې د توحید کې زما عزت مند دمر لوی اثر پروت ده دا چې مونږ ډېر وایو او ورسره دا وایي چې بای زما نفع زما نقصان زما عزت زما ذلت خوشحالي راحت تکلیف نه د نبی نه د ولی نه د مړی نه د ژوندۍ نه د لیډر نه د بادشاہ د هیڅ چا پلاس کې نه ده کله ما رزق ډېرې الله به ډېرې ک کمای الله به کمای سيزونه ک ګرانی کې الله ګرانای تقدیر زما د غم نه خوشحالي بدلول دا د لیډر او د بلچا پلاس کې نه دي الله دې صحیح کلمې هغه صحیح حقیقت زموږ استاد ټول زرونه تورکته کی زما عزت مندو کې چره دا حقیقت د کلمه توحید دی زرونه ته زما عزت مندو ورکته شو نو بس دغه ویلو په دغه حقیقت او یقین الله او الله رسول موږ او تاسو سره د جنت د دنه کې دوه وادي کړي او د جهنم د اور نه د پناهي وادي کړي الله دا کلمې د دې یقین مونږ ترا نصیب کې او الٰه العالمین قبر کې د دې د ویلو او پزن کدن کې د دې د ویلو توفیق راکړي چا چې ما عزت مند دا کلمه خپل کړي هغه جوړې لوی محدث او عالم وفات شو مولانا موسی خان صاحب جامع شرفی لوی شیخ الحدیث او ډېر لوی علوم فلکیات جدیدو کې ډېر لوی علم الله ورکړو د پیریانو ډېر لوی عاملو مازیګر مزغو کو دوره د زړه پیراله بچی ذکر کړو چې بس د لا اله الا الله د کلمې ورد کولو او دې کې بس روح پرواز وکړو ځکه چې ټول ژوندۍ زما عزت مندو پدې کې تیر کړی نو سرنګ به الله ځن کدن کې غل دې توفیق نور کوي نو مولانا مساحان صاحب د مخ کې رزو کې وفات شو علماء لیکلي عالم چې وفات شي دا داسې نقصان د امت کې چې تر قیامت هغه نه پوره کیږي کله چې عالم وفات شو دمر نقصان د امت شو چې تر قیامت د دې نقصان تاوان څوک نشي ادا کوله بس دغه وې نیمګړې پاتې شو او ورځ د قیامت پورې د نیمګړې یا به څوک پوره کولی شي نارغ ندی پوره کولی چې بچي وي زور سره مازیګر مسکی او بد لا اله الا الله ورد کول او دې کې سو شو دې کې زما عزت مند مرګ راغی نو دا کلمه مو تاسو خپل کو او دی باندې یقین چې څنګه قران ویلیا پیدا کو الحمدلله الله به ځن کدن کې اسانه او را یادای وي او کنه مو وای دا کلمه لیکن زړه د غیر د محبت د غیر د تعلق او د غیر د یقین نه ډک دی نو بیا مشکل دی چې دا کلمه ځن کدن کې نصیب شي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك